او بیا درته ستړي نه شو وایم پروګرام دی ادبزار زه یم ستاسو ملګری ثاقب افریدی. پروګرام کې افسانه شاملوم در سره. ډېره خوندوره افسانه ده، ډېره زیاته اوږده هم نه ده چې ستړي مو کړي او ډېره زیاته لنډه هم نه ده چې ورباندې پوه هم نه شئ. ډېره ښکلې او زموږ د چاپېریال زموږ د ټولنې یوه ډېره ښکلې هنداره ده پکې، یوه ډېره زبردسته افسانه ده او دغه افسانه لیکونکی دی زریاب یوسفزai صاحب. په دغه هیله او په دغه امید چې دغه افسانه ستاسو خوښه شي او وړاندې کوم یې درته، خو صرف دومره ده چې لږ په غور سره یې واورئ او که چېرې څوک در سره وي نه او یا که در سره څوک وي هم صرف د یوې شېبې دپاره سترګې ورته پټې کړئ. په پټو سترګو او په کلاو غوږونو باندې چې واورئ نو ارومرو به ستاسو دغه افسانه خوښېږي. ژوند څه دی؟ په دې چې سوچ کوم نو کله کله ماته د عزیز لالا غزل ښکاري چې رواني لري، خواږه سادهګي لري او کله کله راته د اباسین صاحب د احتجاج نظم غوندې دومره مشکل چې ساډوبي راته محسوس شي. ځان راته ډېر بېوسه او مجبور لګي. ملامته چاته نه شو، لویه خدایه پښتانه یو، موږ په پوره سپوره نه یو خو په مینه څېماړه یو. څومره سادهګي ده، رواني ده په دې شعرونو کې. خو بل خوا تاسو احتجاج وکړو که نه، تاسو کې پښتو چېرته ایمان چېرته دی؟ او خبره ټوله ټاله هم په دې ځای ودرېږي پښتو ګټم که ایمان، په کام ننګ وکړم که په وطن که په جانان. ګاډی د نواز شریف په جوړه کړې شوې موټروې په لس د پاسه په 100 رفتار د اسلام آباد نه د پېښور په لور روان دی. ایمل خان په وینډو پین کې لرې پاتې کېدونکي منظورونو ته ګوري. لوګري لګیا دي، لوونه کوي، څوک ترېشر کوي او څوک خپل ترېشر شوي غنم او بوسان سنبالوي. او ګاډي کې ایمل خان د ژوند، ځان او الهام ګل په هکله پته نه لګي نور څه سوچونه کوي. او چې کله ګاډي د ثوابۍ انټرچینج نه په 100 کیلومتره کې پروت د وزارت ثقافت جوړ کړي پارک نه راتېرېدو نو زړه کې یو بل شان د نوي خوږلت احساس شو او ذهن یې ماضي طرف ته لاړو. همداسې یوه ورځ چې هغه او د هغه د یونیورسټي نور ملګري د یوې مطالعاتي دورې په غرض اسلام آباد ته روان وو. همدلته یې لږه دمه کړې وه او هم د دې ځای لږې دمې ورله د ژوند ډېر څه بدل کړي وو او هم د دې ځای نه ورته دغه سفر ډېر خوږ شوی و. اول چې څنګه په ډېره بېزارۍ د ملګرو په خاطر را روان شوی و، اوس ورته دا احساس وسو چې واقعي چې که نه وم راغلی نو ډېره لویه غلطي به مې کړې وه. خیر هغه ته هغه هر څه ور یاد شو، هغه اولنۍ ناڅاپه ملاقات چې کله الهام ګل سره د نورو ملګرو د بس نه راکوزه شوه او سر ته وویل چې موږ ځان له کولډ ډرینکس راخلو خو ماته پیسې نشته د سټور والا سره. څومره سادګي، څومره راښکون او ایتټکس او ښکلا نور علی نور. چې بس ته واپس راوختلو او ډرایور څنګه ګاډي روان کو نو ګلاب جان خپل موبایل کلندر کاکا له ورکو او هغه چې څنګه کنیکټ کو نو دغه سندرې سره ایمل نور هم د خپل داخل او خارج پر لړزېدلي رنګونو کې لکه د مست لیوني خیال د خود نہ وترو. میرے بولے سنم تیری سر کی قسم جانے کیا سوچ کر مر مٹے تجھ پہ ہم. اب نہ دل کی خبر ہے نہ اپنا پتا چل پڑا پیار کا ایک حسین سلسلہ. یو سندر اول خواد مل کیفیت او لره پټو کې لګیا زمیداران هر څه دومره زر زر وشو چې
د کشتۍ نه د راکوزېدو پورې دواړو د یو بل سره د یو کېدو قسم خوړلی و. بس خو څوک نه و خبر او چې ماسخوتن د یو بل نه رخصتېدو نو صرف رسمي رخصت. عمل ډېر محنت وکړو او خدای د لویې ورځې خاوند کو او چې کله یې د الهام ګل لاس غوښتلو له مور او پلار سره خور او مشره ترور هم لاړل نو دلته په ده میږي لګیا شو او دغه میږي تر هغې و چې هغوی واپس شوي نو ټول ښه مطمئن وو خو چا د چا سره هیڅ قسم بحث یا خبره اتره نه کوله. اخر ایمل خپله خور راونیوله او کېنوله چې ما ته حال ووایه څه چل شوی دی. په دې پرې ترور راغله او ورته یې وویل زویه فیصلې مشران کوي او مشران به تاسو فیصله کوي مونږ خپله خبره هغوی ته ورسوله. ته بس مطمئن اوسه خو یوه خبره یاد ساته چې خوبونه لیدل ښه وي خو د ډېرو خوبونو تعبیر ډېر ښه نه وي. او هغسې وشوه. خانداني توپیر هلک د سوات او جنۍ د ډېره اسماعیل خان د دواړو خاندانونو د لهجې نه واخله تر رسمونو رواجونو پورې توپیر، د رویو او سماجي ژوند توپیر، د معاشرتي او نفسیاتي ژوند توپیر او همدغه شان هر څه ایمل او الهام د یو بل نه جدا کړی و. هغه چې کله هم دغه توپیر ته ګوري نو زړه یې قرار مومي لږ په اطمینان شي چې واقعي ژوند یوازې دا نه دی چې د سترګو په اشارو او د یو بل په نزدېکت تیر شي لکه د عزیز لاله د غزل، بلکې ژوند په حقیقت کې د اباسین صاحب احتجاج نظم دی چې هم ریښتونی دی او هم د خپلو خوږو سره بلاحات راښه لري. ګاډي اډې ته ورسېدو چېرته چې ایمل ته خپل ډرایور په انتظار و چې هغه څنګه ګاډي ته ختلو نو د ډي آی خان نه رارسېدلي بس نه الهام ګل د خپلو دوو ماشومانو سره راکوزېده چې د ایمل سره یې سترګې ولګېدلې نو په 3 پیس سوټ کې ولاړ خاوند ته یې په اشاره څه وویل او راغلل. هماغه ښکلې انداز یې ورته وویل اسکیوز می تاسو ایمل خان د سوات هغه جنۍ چې 15 کاله وړاندې څنګه وه هماغسې وه خو سترګو کې بلها سوالونه لرل. د کومو سوالونو جواب چې د هیڅ چا سره نه و ځکه چې د خاورې وینې علاقې او خاندان توپیرونه که څه هم موږ ته لږ ډېر ژوند ګران کړی خو بیا هم دا حقیقت دی چې زموږ پښتو ګټلوي که ایمان او که جانان په یو وخت یو کېږي.